بسم الله الرحمن الرحیم. رزو lesson 13 of Excel 2013. دیارلسم نمبر درس نن تاسو کوم د سٹارټ کوو هوم ټاپ سٹارټ کوو. خاص ځکه په هم تاسو کوم د فایل مینیو ولوسله سیدا نن راځو چیرته هوم ټاپ ته راځو. هوم ټاپ کې موږ تاسو راکنه چې د ګروپونه د مختلف قسمه ګروپس پکې دي. دا ګوري د هوم ټاپ د مکمل د ریبون دی. ریبون کې ما سره سره لکنو ګروپس لري. خلک کلیبورډ ګروپ، فون ګروپ تر ایډیټینګ ګروپ پورې. نن موږ تاسو لکنو کلیبورډ ګروپ باندې چې کوم تاسو اول کار کوو. کلیبورډ ګوري موږ تاسو په ورډ کوم باندې کار کوو چې کوم چې موږ تاسو کاپی یا کټ کو چیرته ځي کلیبورډ ته، یعنی ټول هغه شیان چې هغه تاسو کټ کو یا کاپی کو چیرته ځي کلیبورډ ته ځي. کلیبورډ کوم د څنګه دی د یو الماری شکل لري. څه قسم ګورل ته ما سره کوم دی مطلب چې مختلف قسمه کمانډز پکې دي. راځم تاسو اول څه کو پیسټ باندې کار وکړو. پر ایگزامپل کوم لکه چې نیم د ټایپ کوم چې جاب د ټایپ کوم چې سالری پر ایگزامپل فیلډینګ مې وکړل د نیم شکل چې کمیشن ټایپ کوم چې ټوټل پر ایگزامپل دغه کسو تم چر څوک د ما سره پر ایگزامپل اسد د جاب چې ټیچر د ما سره څومره سالري اخلي که دومره سالري اخلي دومره کمیشن دی. جمع کړه ایکول سالري جمع چې لکه کمیشن سره لاندې باندې څه کوم دی اپلای کوم. ګوره د مې څه کله لاندې باندې اپلای کول د ټایپ کوم لکه څوک د ما سره احمد دی چې د ما سره منیجر دی. څومره سالري اخلي که چې 2000 سالري د 1000 روپۍ کمیشن دی. دا ټوټل ما سره کوم دی 3000 روپۍ شولې. بل پر ایگزامپل زاهد د متاثر او تم چې د ما سره آی ټی دی پر ایگزامپل دومره سالري شو متاثر او دومره کمیشن ټوټل پر ایگزامپل دومره شو. دا مې لکه څه مکمل سلیکټ کړ او دې څه کوم یو د مشخص بارډر ورته ورکوم. تاسو څنګه شي مشخص شي. راځم دا څه کوم لکه کاپی کوم څه کوم کاپی کوم اوس ګوري ما سره څنګه چل شو. ډایرکټ پیسټ کمانډ څنګه شو فعال شو. ګوري دا ډیم حالت دی. کوم حالت دی؟ ډیم مین غیر فعال. ولې بعض کمانډونه بس څنګه دي ضرورت لري څنګه شي یو مشخص اکشن تر سره شي. خاطر مې لکه کاپی کې کوم ته پیسټ کوم لکه کلیک کړئ منوس ګورا یاد کې ساتي موږ تاسو کوم دي دوه قسمه پیسټ دي. څو قسمه راځي؟ دوه قسمه. یو سیمپل دی یو پیسټ سپیشل دی. لکه سیدا لکه په دې کلیک کوم څنګه چل شو ما سره مستقیما څنګه شو پیسټ کړل شو. وای چې نه پیسټ سپیشل لکه غواړم څه غواړم پیسټ سپیشل څه قسم ګوره زه په دې بکلی وکم الکه سمې پکار دی. ګوره مستقیما څه کې درته پیسټ کوي کلیک کړئ باندې ما سره راغی کنه ساده پیسټ راغی کوي داس نیول لکه او تم سو کله کا پیسټ کرا ته سمې پکار لکه فارمولا مې پکار ده. ګوري بعض وخت تاسو څه یو فارمولا اپلای کړل دا ګوري ما کوم قسم فارمولا استفاده کړی دا جمع فارمولا چې لکه نو د جمع فارمولا ګوري تاسو کوم لکه ټایپ کوم چې پر ایگزامپل زر جمع کڅو سره لکه 2000 سره تاسو کوم مدریګم تم سو کله کا کاپی کرا ته چې کا کنټرول سی کاپی می توخ سره تاسو کوم لکه پیسټ کوم څه شمه په کار دی لکه پیسټ سپیشل تر سم فارمولا پیسټ کا کلیک کړئ باندې ډایرکټ سره راغله ما سره 3000 راغله. خبر راز وای چې دا قسم یو لکه سمې په کار دی فارمولا ان نمبر فارمټ مې لکه په کار دی. بعض اوقات تاسو پر ایگزامپل څه کله کا تم تاسو کا امدا سی دی دا مې لکه څه اپلای قسم په کار لکه او تم چر په دې باندې کرنسی اپلای کا ګوره کرنسی ور باندې اپلای شو کنه دا کاپی کوم لکه پیسټ کاپی کراته دلته څه کماته پیسټ کا سمې په کار دی لکه فارمولا هم راوړه او د دې فارمټ هم راوړه. فارمټ شي دی ډالر ساين دی کنه نو سو کل تلکا سمې کار لکه فارمولا ان فارمټ کلیک اور باندې څنګه چل شو. هم فارمولا راوړه هم یم دې سټایل راوړ چې ډالر ساين دی چې د ما سره ډالر ساين دی. بیا راز ور پسله قسم په کار دی تم چیرې سو کا کیپ سورس فارمیټینګ. بعض اوقات تاسو مطلب څه کوي ګوري ورته د لکه ما سو کړل یو ویډیو کاپی کړل کوم د لکه ما سره پر ایگزامپل تم چیرې دا ویډیو د ما سره کنټرول سی څه کوم لکه دینه کاپی اخلم کنټرول سی کاپی مې کړل لکه د څه کوم پیسټ کوم لکه سمې په کار دی پیسټ کړه چې کا سورس فارمیټینګ کلیک کړی باندې اوس ګوره دا ما سره چی شول سورس فارمیټینګ په شکل باندې راغی کوم قسم چاول دی د ما سره څنګه شو په هغه شکل باندې پیسټ کړل شو. اوس ګوري ورته ما سره کوم نمبر نشه ټایپ کوم لکه دې کې دا نمبر ټایپ کا اوس ګوري ډالر ساين سره راځي نه کنه ځکه دې کې ما سره کوم دی ډالر ساين نه دراغلی هغه سورس فارمیټ څه کو فایل فالو کو. بیا راز ور پس دلته څه کومه کاپی کومه کنټرول سی دلته څه کوم مدریګم سمه لکه په کار دی ما ته پیسټ کچې لکه نو بارډر بعض وخت تاسو داسې کوي. ګوره دا مې پر ایگزامپل څه کلمې جوړ دا مکمل څه کوم لکه لیمن جوړم دا ختم کړي جنا او دا څه کا پر ایگزامپل ته ودرېګم دا مې څه کاپی مې کړ. ګور دا اوس بارډر لري دلته شیټ 2 اخلم دلته ودرېګم سمه لکه په کار دی نو بارډر کلیک کړئ باندې نوښت راغله خو بارډر ور سره نشته دی ځکه ما ته چې نو بارډر یعنی بارډر ور سره مراوړه خاطه وای داس نیول لکه سمې په کار دی کیپ سورس کالم ویت بعض وخت داس چل کیږي. ګوره پر ایگزامپل تا څه کوم مطلب ستنګ کړ ګوره سمې څه د دې دا سایز څه کم کړ ګوره د کلمونو سایز ما سره کم شو کنه نو دا څه کوم لکه کاپی کوم دغه ګوره دا مې څه کو کاپی می توخستله کاپی چرته لکه پیسټ کړل ته پیسټ کراته ګوره پیسټ کومه سو کله کا
پیسټ کا راته په کوم شکل باندې کالم میت کلیک کړئ نو ګوره څومره چلته ما کوشنیر کاپی کړی څنګه شو ما سره دلته په هماغه کوشنیر ځای باندې پیسټ کړلی شو ښه بیا راځو لکه د خپل لیست راځم لکه دا مې څه کړه کاپي مې ته واخیستله ښه کنټرول سی کاپي مې کړ راځم چېرته لکه پیسټ کا دلته لکه څه وایي ما ته ټرانسپیرنس دا لکه څه کار کوي ګورې ورته دا مې پر ایگزامپل ما څه کړه لکه داسې راواخیستل ښه ګوره کنټرول سی دلته ودرېږم لکه څه که ماته پیسټ کا کوم شکل باندې لکه ټرانسپیرنس باندې څه وشو لکه ګورې کوم شی چې په رو باندې و چیش ته لاړو کالم ته لاړو ګوره دلته اوس ما سره څنګه شو کالم په شکل باندې راغی افقي و چیش ته لاړو عمودي حالت ته لاړو دې ته کېږي ټرانسپیرنس ده ټرانسپوز ښه راځه ورپسې لاندې بله لکه څه وایي چې پیسټ ویلیو بعض اوقات تاسو مطلب څه کوي ویلیو درته پکارېږي څه قسم ګوره دا مې لکه څه کوي یو عدد مې راواخیسته دا اوس ګوره یو عدد دی یو نمبر دی کنټرول سی کوم ځای کې لکه پیسټ کوم دلته پیسټ کوم څه وکړه ماته لکه پیسټ کا څه شی ویلیو پیسټ کا کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو ما سره صرف نمبر یې راغللی ښه ته وایي داسې نه وي لکه څه قسم اوسي دلته ګوره ماته څه وایي ویلیو ان نمبر فارمټینګ ګوره ورته دا اوس مشخص فارمټ لري که نه چیرې ډالر ساین هم ورسره ځي درې خانې جدا شوی هم دی او 2 خانې اشاریه هم لري دا لکه څه کومه کاپي کوم ګوره کاپي ته واخله دلته څه کا پیسټ کړه ته په کوم شکل باندې وته چېرې زما څه پکار دی لکه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره هم یې نمبر ویلو سره راغله هم یې هماغه سټایل ورسره راغی ښه دا شکل ستاسو پکار نه شو وایي چېرې څه کومه لکه ویلیو ان سورس فارمټینګ صحیح ده په کوم شکل چې ما کاپي کړی په هماغه شکل څه که ماته پیسټ کا ښه راځو بیا پیسټ باندې کلیک کوم لکه دلته ماته څه وي چې لکه څه دې پکار دی فارمټینګ مې پکار دی ګوري دلته پر ایگزامپل څه کوم دې ځای ته مطلب یو سټایل ورکوم ښه ګوره څه قسم لکه دا قسم سټایل ورته ورکړه ګوره یو کالر یې واخیستو که نه او د نویشترنګ هم څه کومه سور کومه نو دا څه کومه لکه کاپي وستېخلمه کاپي مې ته واخیستله دې څه کومه پیسټ کومه لکه څه مې پکار دی ورته یم چېرې پیسټ کا راته چې مې پکار دی لکه فارمټینګ مې پکار کلیک کړه دې باندې اوس څنګه چل صرف ما سره فارمټ راغی په دې کې زه اوس لکه نمبر ټایپ کوم ګوره ټایپ مې کړه پکې دومره انټر کړه ډایرکټ څنګه چل شو هماغه سټایل ته چینج شو 2 خانې اشاریه او 3 خانې جدا کېدل او ډالر علامه ورسره راتلل چې ده ښه بیا لکه راځم دا څه کومه کاپي کومه کاپي مې ته واخیستله دلته ودرېږم لکه پیسټ کوم یې څه وکړه لکه ماته څه قسم یې لکه پکار دی پیسټ لینک په شکل یې ماته څه کړه پیسټ کړه کلیک کړه دې اوس ګوره زه په دې کې لږ چینجز راوړم ښه فار ایگزامپل دا مې څه کړه لکه ورته زیات کړل ښه دومره مستقیما څنګه شو لکه دا هم چینج شو که نه دا لکه چینج کوم ګوره دومره دا ویلو چینج شول ما سره که نه ډبل کلیک ورباندې وکړه مستقیما څه کېږي لکه دغه دلته ډایرکټ درته څه کېږي دغه چینج کېږي ګوره دا هم 11,000 دی دا هم 11,000 شو ما سره سیده دې ته ویل کېږي پیسټ لینک یعنې که په سورس کې مې چینجز راوسته دا هم څه کا ما ته پیسټ کا په هماغه شکل باندې یا تغیرات پکې راوړه ښه دا لکه بیا کاپي ته اخلم کنټرول سی او راځه ورپسې چېرته لکه دلته راځه څه مې پکار دی لکه ورته یم چې پکچر په شکل یې ما ته پیسټ کا بعض اوقات تاسو غواړئ چې ستاسو په لیست کې په اسانۍ سره تغیرات را نه شي نو څه وکړه پیسټ از ا پکچر اوس ګورې کلیک کړه باندې ما سره کوم شکل ته لکه لاړو ګوره پاس ته راغله ما سره پکچر ټولز اوس ګوره په اسانۍ پکې تغییر نشي راوړلی تغییر پکې راځي خو په اسانۍ پکې تغیرات نشي راوستی لکه پکچر په شکل بدل شي باندې بدل شو پکچر ته اوس ګوره ورته ډایرکټ ورته بل ټب راغلی ګوره دا اوس ما سره چې شو پکچر حالت ته چینج کړی شو ښه دا ختموم لکه زما په کار نه دی بیا راځه ورپسې لکه وایي داسې نه وي لکه څه قسم په کار دی لینک پکچر کلیک کړه دی باندې اوس ګوره ما سره پیسټ شول د مطلب د چینجز راوړم ښه دې کې پر ایگزامپل ما دومره چینجز راوستل مستقیما ته څه کېږي تغیرات راځي پکچر حالت ته لاړو خو پیسټ از لینک په شکل باندې راغی ښه بیا لکه دې نه کاپي اخلم ګوره کنټرول سی کاپي مې ته واخیستله څه وکړه ماته لکه وایي چېرې پیسټ سپیشل ته راشه کلیک کړه دې باندې اوس ګوره اما خبرې پکې دي وروره بیا هغه چې ما سره هغه د یو ګرافیک په شکل باندې و دا چیرې ما سره ټیکسټ موډ کې دي ما ته څه ویل لکه ګوره دا پیسټ سپیشل په دې شکل باندې دی ښه دا مې لکه څه که مکمل دا ختم یې کړل دې نه دا څه کومه کاپي کوم دې نه کنټرول سی اوس ګورې دلته مطلب زه کلیک کوم یا دلته راشه ورپسې ګوره پیسټ سپیشل دې ځای نه هم راځي یا یو کار وکړه لکه دلته څه کلیک وکړه څه لیکلي دلته ما سره پیسټ سپیشل اما خبره پکې ده په دې کلیک وکړه چې سپیشل اوس ما ته لکه څه وایي ګوره ما خبرې پکې دي چې آل مکمل ته غواړې چې پیسټ شي ورته یم بلې مکمل غواړم کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو مکمل راغلل کنټرول زیډ پریس کوم ورپسې ته یم چېرې مکمل زما په کار نه دي پیسټ سپیشل ته لاړ شه څه وکړه صرف فارموله مې په کار ده لکه څه قسم ګوره اما خبره پکې بیا راغله ګوره دا څه کومه زه کاپي کوم کنټرول سی دلته پیسټ کول غواړم چېرته دلته لکه مکمل زما په کار نه دي صرف فارموله مې په کار ده ګوره دلته موږ تاسو ولوسته که نه چې فارموله دې ځای نه هم ته کولی شي مطلب ورته چېرې زما څه په کار ده فارموله مې په کار ده کلیک کړه دې باندې ټایپ کړه پکې نمبر نه اوس ته کولی شي نمبر هم پکې ټایپ کړي دومره جمع دومره مستقیما څه کېږي ما سره هلته نمبرونه څه کېږي ډایرکټ مطلب جمع کېږي نو تل ته مطلب کولی شي څه کې مختلف قسمه اپریشن ترسره کړي ګوره دا مې څه کړه کنټرول سی دلته څه کوم مطلب پیسټ کول غواړم نو راځه ورپسې چېرته پیسټ سپیشل ته راشه ګوره ما خبرې دي ویډیو دا مطلب فارمټ دې په کار ده چې دا
لکه موږ تاسو مخکې ورباندې کار وکړ دا کوم موډ کې ده صرف د ټیکسټ په موډ کې ده ښه خاصه شیان په دې کې اضافه دي لکه کمنټ لکه بعض اوقات ته فار ایگزامپل یو کمنټ دلته انسرټ کوي ګوره دلته ودرېږم لکه څه مې په کار دی یو کمنټ انسرټ کړه چېرته دې ځای نه ورته نوشته کوم چې ټوټل دی فار ایگزامپل ښه اوس ته وایي چې لکه څه وکړه د دې لیست نه ماته صرف څه وکړه کمنټ راوړه چې راوړه کمنټ کنټرول سی دلته څه کوم لکه پیسټ کول غواړم څه مې په کار دي صرف کمنټ لکه غواړم څه وکړم ایډیټ هم ته راځم پیسټ سپیشل ته راځم په دې کلیک وکړه لکه څه مې په کار ده صرف کمنټ مې په کار کلیک کړې باندې څنګه چل شو هلته ما سره کوم دي کمنټ راغی ښه دې کې یو څه ټاپکونه نور دي مطلب یو څه هائی لیول دي ګوره ورته کنټرول سی هلکه څه مې په کار دی پیسټ کول غواړم ګوره ولیډیشن دی ما سره ښه چیرې موږ تاسو سره ولیډیشن موږ تاسو وروسته بیا هم وایو خو یو ځل ورته غوږ شي فار ایگزامپل څه قسم کار کوي لکه وایم داسې یو چل کوه چې لکه په دې سلري باندې څه وکړه یو ریسټرکشن ولګوه څه پې ولګوه نظربندي ورباندې ولګوه چې لکه څوک د 15,000 نه زیات معاش نشي انټر کولی داسې ویل کېږي ولیډیشن په کوم ځای کې لکه روان دی په ډیټا مینو کې روان دی خاصه نوم یې لکه ډیټا ولیډیشن باندې کلیک وکړه لکه ګوره ډیټا ولیډیشن ته یم چېرې زما څه په کار دی لکه هول نمبر مې په کار دی هلکه بټوین ورته یم چېرې څه وکړه لکه د 1 او 15,000 ترمنځ څه کوه مطلب اخله دې نه زیات ما اخله وکې کړه لکه اوس ګورې دلته فار ایگزامپل یو نفر راځي څومره ټایپ کوي لکه 50,000 ټایپ کوي ګوره دا اوس نه پرېږدي ښه خو که زه مطلب ته یم چېرې 15,000 څه ټایپ کوه ورته ته مې ټایپ کړه چې 3,000 فار ایگزامپل اوس ګورې ما سره څنګه شو ټایپ کړلی شو ښه اوس څه وایم هلکه داسې یو چل وکړه چې دا کاپي کا دلته پیسټ کا څه شی لکه ولیډیشن یې پیسټ کړه ته کوم چې نظربندي ده ښه نو راځه ورپسې ته لکه دلته کلیک کړه دې باندې سپیشل څه مې په کار دی لکه ولیډیشن مې په کار دی کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ولیډیشن پیسټ شول ته لکه څه ټایپ کوم څومره ټایپ مې لکه چې 1000 او دې کې ټایپ کوم چې 4,000 اوس ګوره څه خبر نشته خو لږ مطلب ور زیات کړم 2,000 دې زیات وکړم باید دلته را نه شي ما سره څنګه شي دغه باید را نه شي موږ تاسو سره سیدان خو دلته بیا موږ تاسو څنګه شو راغی ولیډیشن بارے کې موږ تاسو وروسته بیا هم کار کوو ښه دا څه کار کوي سیدان اصلا څه ته ویل اصل لپاره استفاده کوو نظربندي لپاره ښه بټوین ناټ بټوین ډېرې خبرې دي کې شریخان ښه دا مې لکه څه کاپي واخیستله کنټرول سیل د څه کوم مطلب پیسټ کوم غواړم پیسټ سپیشل ته لاړ شه څه مې لکه په کار دی ګورې ورته آل یوز سورس ټیمز هلکه څه کومه سورس ټیم استفاده کومه ګورې څه قسم هلکه کلیک کړه دی باندې فار ایگزامپل ټیم چې راځه کما ته کاپی کا کاپی مقصد څه کوم لکه پیسټ کول غواړم ګوره پیسټ سپیشل ته بلاړ شم څه وکړه لکه ما ته راوړه دغه څه شی دا شی کلیک کړه دی باندې څنګه چل شو اوس ما سره هماغه د سورس کلر یې څه کړل دلته ما ته راوړ کنټرول زیډ پریس کوم ورپسې چې دوباره دې څه وکړه پیسټ سپیشل ته لاړ شه لکه څه مې په کار ده ایکسپټ بارډر بغیر د بارډر نه زما په کار دی ګوره دلته زه مطلب په ودرېږم ښه ته څه وکړه لکه ما ته پیسټ کا خو په کوم شرط باندې چې بارډر ورسره را نشي کلیک کړه دی باندې څنګه چل شو نوشته راغله خو بارډر ورسره نشته ځکه ما ته چې ایکسپټ بارډر بغیر د بارډر نه ښه دا لکه څه کوم کاپي کوم بیا دویم راځم ورپسې دویم شیټ ته راځم ښه دلته ودرېږم هلکه څه مې په کار دی پیسټ سپیشل ته راځم په دې کلیک وکړه څه وایي لکه ایکسپټ بارډر بغیر د بارډر نه او که وایي چې کالم ویت مې په کار دی لکه نو د کالم چې څومره پراختیا دی څه قسم ګوره فار ایگزامپل ما د دې سایز څه کله کوچنی کړه ګوره ډېر کوچنی شو ما سره ګوره دا مې څه کړه کوچنی کړه وته څه وکړه لکه دا ما ته کاپي کا خو څه مې لکه په کار دی دې کالم ویت مې په کار دی کلیک کړې باندې څه وکړه لکه ما ته کالم ویت اوکې کا څنګه چل شو لکه نو څومره چې کالم دی ما سره څنګه شو په هماغه اندازه پیسټ کړلی شو ښه راځو بیا پیسټ سپیشل ته کلیک کوم دی باندې څه ویل لکه فارمولا ان نمبر فارمټ ما خبره ده وروره کوم قسم چې فارمولا یې اپلای کړی او کوم قسم چې فارمټ ده لکه ویلیو ان نمبر فارمټ ویلیو هم راوړه او د نمبر سټایل یې مور سره راوړه ښه دلته ما ته وایي چې اپریشن چې لکه نو اپریشن دی باندې ځان پوهېږه لکه نو بعض اوقات تاسو ته لکه نو وایي چې دا یو لیست دی فار ایگزامپل د کارکوونکو چې دی ما سره امپلای یو لیست دی زه کوم زه کاپي کوم دی ځینه ښه دا مې لکه څه کاپي کړ یو بل شیټ ته وړم دلته څه وکړه دلته مطلب پیسټ مې کړ اوس هلکه زما څه په کار یو ته چې فار ایگزامپل څه وکړه هر یو امپلای ته 100 روپۍ څه کا ور اضافه کا څه وکړه لکه دا کاپي کوم لکه څه کومه کاپي کا ورته چېرته پیسټ کوې لکه په دوی باندې څه کا ورلوډ کا یعنی 100 روپۍ څه کا ور اضافه کا نو څه وکړه دلته راشه ورپسې پیسټ سپیشل اپریشن کله زما څه په کار دی ګوره څلور د حساب عملي دی لکه اډ جمع کول سبټراکټ منفي کول ملټیپلای ضرب کول ډیوایډ تقسیم کول کلیک کړه دی باندې څنګه چل شو لکه نو ټول سره 100 روپۍ څنګه شولې اضافه کړلی شو ګوره دلته اوس ګورئ زر او سل 1100 سل 1200 روپۍ شوې داسې وایي چې لکه 100 روپۍ تی کمې کا کاپي مو وخت سره ترې څه وکړه لکه د ټول نه 100 روپۍ وګرځوه فار ایگزامپل دلته راشه ورپسې څه وکړه لکه دا ما ته سبټراکټ کا تی کلیک کړه څنګه چل شو لکه ټول نه بیا راوګرځولې او که وایي چې نه مطلب ورسره ضرب یې که تقسیم یې کاپي ګوره
او ته سمې لکه پکار دی ملټیپلای ضرب کا کلیک دې سره ګورې څنګه چل شو عدد بیخي زیات کړلی شو خدا سوي چې په دې شکل باندې نه وي ګوره او ته څه وکړه لکه ماته دا ډیوایډ کا تقسیم کا کلیک کړي ونه ګوره ما سره څنګه چل شو راغی لکه بعض اوقات تاسو وایي چې سلري څخه ما ته په 10 ورځ باندې تقسیم کړي دي نه تاسو کار اخلي خرازور پس قبل چې دیم تاسو را په سپیشل کله کا سوي چې سکیپ بلینک چې لکه نو سکیپ بلینک ګوري تاسو مطلب دا په دې شکل باندې وشي ګوره دا معنی شکل لکه چې احمد دی پر ایگزامپل سیدا دلته معنی شکل چې لکه جابي چې د ما سره ټیچر دی او ته معنی شکل چې لکه سلري دومره ده اوس کله تاسو مطلب سوچ وکړئ څنګه دا صحیح نه دی ښا ځکه یو غیر منظم راغی یو پاس رو کې دی یو لاندې رو کې دی دنه څه کومه کاپی اخلم کاپی می توخصله پیسټ کاله که خو په دې شکل باندې چې څو کاله یو سکیپ وکا خاصو کا یو سکیپ وکا راځور پښې ته لکه په سپیشل تر زما په دې کلیک کوم لکه سمې پکار دی سکیپ بلینک کلیک کړئ باندې څنګه چل شل کنو پیسټ کړل شو ګوري څنګه شو ما سره دا پیسټ کړل شو او یو بلینک یې سکړ هغه یې سکیپ کړ درته ها راځو بیا پیسټ ها په سپیشل باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی ګورو تم چر ترانسپوز کله کا مطلب کالم چې کوم دی رو ته وي سره کالم دی وسه قسم ګوره دا فیلډونه زله کار خلم دا مست کله کا کاپی می کا کنټرول سی کوم ځای کله کا وړم دلته وړم سو کا ترانسپیس کا کلیک دی باندې ها په دې کلیک وکا کلیک دی باندې څنګه چل شو روغان ما سره چې شلاړې کلمونه تر غلې ښا او کدا مطلب څه کوم ځل ته کاپی کما ګوره ها دلته ملک څه کو پیسټ کړ داسې په دې شکل مطلب زه غواړم کلیک دی باندې په سپیشل ته لاړ شه ترانسپیس کلیک کړئ باندې اوس څنګه یعنی مطلب ته کولای شي رو کلم ته ویسي کلم رو ته ویسي او کوای چې مطلب څه قسم زما پکار دی پیسټ لینک مې پکار دی کلیک کا ته لینک په شکل هم څه کولای شي پیسټ کولای شي تاسو سره ها دا په سپیشل تاسو مطلب دې ځنم کولای شي ګوري کلیک ور باندې کېستل د ما سره غلي دی په سپیشل سیدا دې ځنم تاسو استفاده کولای شي څه خبره پکې نشته دی راځور پس لکه چیرته کټ ته راځو کټ څه کار کوي مطلب یو ځای نه څه کوي یو نوې شاته ته کټ کوي ګوره تم ځکه کا ټیچر کټ کل کړ دی ځنه کټ کا کوم ځای کا پیسټ کول وړه دلته پیسټ کړ کلی باندې یا مطلب دلته کا انتخاب کا کټ مې لکه پکار دی کلیک کړ دی باندې څنګه چل شو کټ شو اوس ما سره دلته څه کا ماته پیسټ کا د خپل اولنی موقعیت نه څه کوي بې ځای کوي دوهمي موقعیت ته خو کاپی کې پیدا کار نشته موږ تاسو سره سیدا کاپی څه کار کوي لکه ګوره او تم څو کړه دا کاپی ته واخله کاپی واخ سره ترې دلته څه کوم لکه پیسټ کوم درته کلیک کا په خپل اولنی موقعیت کې مشته دوهمي تم څنګه شل راغله ښه شرکړی چې دا کنټرول پلس وی او کوای چې نه کاپی از ا پکچر پکچر په شکل باندې څه مطلب کاپی کا سوې لکه از شو ان سکرین یا مطلب کله چې ما مطلب څه کو پرینټ کوو کلیک کړي باندې اوس ګوري ما سره مطلب دا پیسټ نشو ښه او تم څه وکړه کماته از شو وین پرینټینګ کله چې مطلب څه کیږي پرینټ کوی ماته څه کوه شو کوی راته ښه په کوم شکل کستا په کار شول پکچر غواړم یا بیټ ماپ غواړم تم چېرې چې کله مې پرینټ کوم ماته ډسپلی کوم چې ما ډسپلی کوه خرازور په چیرته لکه فارمیټ پوینټر تر زمتي کې ګوري ډېر می مسله غانې دي بعض اوقات تاسو مطلب یو سټایل اپلای کوي فار ایگزامپل څه ما دا تم څه کماته دته یو کلر ورته ورکا اوس ګوره د دې نه څه کوم لکه دا پوینټر راخلم کلر مې راوخه څه کوم لکه په دې راکشکاګم ګوره دا خبره موږ تاسو وډ کوم ویلې و چې څه کار کوي یو ځنه رنگ راخلي په بل ځای اپلای کوي درته یو ځنه سټایل راخلي په بل ځای کوي درته اپلای کوي خاطر ویل کی فارمیټ پوینټر خرازو ډایلګس باکس کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ماته چې لکنو کلیبورډ دی اوس ګوره موږ تاسو ویل چې لکنو کوم چې کاپی او پیسټ کو چیرته زی کلیبورډ ته اوس ګوره زه کاپی دینه خلم کنټرول سی چیرته لاړو لکه دلته لاغای دنه لکه څه کوم تم چې دا کټ کراته چیرته لاړو ګوري کوم شان چې تاسو کاپی او پیسټ کوي چیرته زی دا کلیبورډ ته ځل کنه کلیبورډ یو الماری شکل دی خو ګوري یو خبريات کې ساتي سلرويش مختلف قسم شان څه کولای شي پکې سٹور کولای شي سمره 24 دنه مطلب زیات پکې نه سٹور کی خاص سلرويش مختلف قسم شان څه کولای شي سٹور کولای شي پکې اوس ګوري لکه اندې دی فائدہ چي دا فائدہ دا ښه کته فار ایگزامپل په یو ورک شیټ کې څه کړی مطلب کوم شان کپی کړی کولای شي مطلب بل شیټ کې څه کې پیسټ کا غواړم په چیرې لګلتا پیسټ کراته پیسټ آل یا کلیر آل مکمل څه کا پاک اوس ماته څه لکانو کلیبورډ از امپټي کاپی اور کټ ټو کلیکټ آیټم یو شی یا کټ کا یا کاپی کا چې څنګه شي دا آیټم پکې کلیکټ شي راجم شي پکې ګوره دا څه کومه کاپی کوم دي نه کاپی مو اکثر اوس ما سره راغی یا کا کټ کوم سکیل ته ما سره راځي ګوره سیم ټو سیم خبره ده یا کټ کا یا کاپی کا دا مختلف قسم شان کېدل شي ورډز کېدل شي نمبر کېدل شي ډیټ ان ټایم کېدل شي پکچر کېدل شي یو سنټنسز کېدل شي یو ادرس کېدل شي او داسې نور خو کیپ اټ ان مایند یاد کې ساتئ سلرويش مختلف قسم شان څومره 24 دینه زیات باندې سپورټ وي در سره خان راځو اپشنونه ته لکه راځو سوي وای شو اپس کلیبورډ اتوماتیکلی ګور دا اوس اپشن ما سره کوم دی غیر فعال په دې کې ځکه کلیک کوم څنګه شو ما سره اوس فعال کړل شو اپس کلیبورډ ز پټو ما ګوري بټن میکو کاپی اخلم دي یو کاپی
الکه دا هم څه کومه کاپي ته کړم کاپي کلیک کا څنګه شو مستقیم ما سره اپیس کلیبورډ ډسپلی شو کنه یعنی په دوهم ځل کاپي سره څه وکړه ما ته اتوماتیکلی اپیس کلیبورډ ډسپلی کا څوم ځل باندې دوهم ځل باندې ښه او کوه چې نه زه څه کوم لکه دا غیر فعال کومه څه وکړه شو اپیس کلیبورډ وین آی پریس کنټرول پلس سی ټوایس کله مې چې کنټرول پلس سی دوه ځلې څه کړه پریس کړله دا څه ما ته ډسپلی کا اوس ګورې دا بندومه ښه کنټرول سی اوس ګورې ما سره څنګه چل شو دوه ځلې مې کنټرول سی پریس کړه څنګه شو ما سره یو ځلې کاپي شو دویم ځلې څه وکړه ما ته اپیس کلیبورډ ډسپلی کړه راته چې دا دې لپاره شارټکټ چې دا کنټرول سی دوه ځلې به سی پریس کړې ورپسې ښه خبره لکه څه وایي چې کلیکټ ویداوټ شوینګ اپیس کلیبورډ دا ګورې زه غیر فعاله کومه دا مې کلیر کړه لکه اوس کلیبورډ ما سره څنګه شو داسې خالي شو ورته مې څه وکړه لکه معلومات پکې ساته خو اپیس کلیبورډ ما ته مه ښایه اوس ګوره اپیس کلیبورډ زه بندومه دا څه کوم لکه کنټرول سی دلته لکه څه کوم پیسټ کومه کنټرول پلس وي کنټرول پلس ایکس او کنټرول پلس وي اوس لکه زه حیران یم چې آیا دا به پیسټ شوی وي یا سټور شوی وي یا نه نو څه به وکړم لکه اپیس کلیبورډ ته به راشم ګوره ما سره څنګه شو سټور شو یعنې د دې اپشن څه کار دی اپیس کلیبورډ کې درته شیان ساتي خو اپیس کلیبورډ درته نه ښایي بله لکه څه وایي چې شو اپیس کلیبورډ آیکن ان ټاسک بار اوس ګورې دا ما سره چې لکه دا ټاسک بار آیکن دی کلیک دی باندې غواړي راشي یا نه صحیح ده بله لکه څه وایي چې شو سټیټس نیئر ټاسک بار وین کاپینګ ګور دې ته متوجه اوسئ ورته هلکه دا مې څه کړه کاپي اتې خلم کاپي کلیک کړه څنګه چل شو لکه هلته څه کوم پیسټ کومه اوس دلته بعد ما ته څه کوي معلومات ښکاره کړه راته ګوره څه ویل لکه هلته ما ته وایي چې را 12 24 دوه شیان پکې سټور شوي څونه 24 شیان نه صحیح ده